السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ډېر زیات خوندور اپلیکیشن در پیژنم. ګورئ دوستانو، د ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې ډېر خوندور، حد په تمام دی، به زیات زبردست اپلیکیشن ده. دوستانو دلته کې ګورئ، تاسو د دې اپلیکیشن په ترو صرف یو بټن زیاتولی شئ. د دې یو بټن په ترو تاسو به زیات کارونه کولی شئ. تاسو غواړئ په یو ځای کې تاسو سکرین شاټ واخلئ، د دې اپلیکیشن په ترو یې کولی شئ. هغه د موبایل سکرین کې د کم یو ورکوټي ځای څخه تاسو سکرین شاټ اخیسته شئ. د دې اپلیکیشن په ترو دوستانو تاسو دوهم کار چې کوم دی، په موبایل سکرین کې تاسو د کمې حصې څخه سکرین ریکارډینګ غواړئ کولی شئ. ګورئ دا اپلیکیشن دی، په دې باندې مو وبخئ دوستانو، په دې باندې تاسو ګوته ونیسئ. اوس زه تاسو ته درښیم، دلته کې دا بټن به تاسو په موبایل کې زیات شوی وي، په دې باندې مو ګوته ونیوه. دلته کې به تاسو د ویډیو ریکارډینګ نه پرېږدئ. په دې باندې مو چې پرېښودو، اوس دلته کې دوستانو تاسو ته لاندې اپشن درکړي، تاسو ته به ښکاري. لاندې اپشن درکولو سره دلته کې زه اوس تاسو ته درښیم، د دې اپشنو سره دلته کې تاسو ته د کروپ اپشن درکوي، دا به تاسو ته ښکاري. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته کې تاسو په سکرین کې چې د کم ځای نه ریکارډینګ غواړئ، هغه په دې طریقې سره کرپ کولی شئ. که سیټ نه غواړئ، تاسو سیټ نه هم راوستی شئ. ګورئ، په دې طریقې سره د کرپ کولو وروسته لاندې تاسو ته به ریکارډینګ اپشن درکوي. په دې ریکارډینګ اپشن باندې مو چې کلیک وکړو، میک اپشن هم درکوي. په دې میک باندې چې کلیک وکړئ، د اواز ریکارډ کول ورسره غواړئ نه غواړئ. هغه وروسته دوستانو دلته کې تاسو ته دا کریپ اپشن دی. ګورئ، دا اپشن دی په موبایل کې به بالکل بیا ستاسو د هغې ځای نه دا ویډیو ریکارډ کوي دا اپلیکیشن. دلته کې کله چې تاسو دا بټن ووهئ، د دې وروسته دوستانو په دې اپلیکیشن کې به زیات کارونه دي. کله چې تاسو دا بټن، د کوم بټن چې تاسو ته ښکاري دوستانو، دا بټن لاندې کاش کړئ، نو د لاندې کش کېدو سره به دلته کې تاسو یو سیټینګ ورته کړئ. ګورئ، دا سیټینګ تاسو ته وایي چې وایي کې په خپل موبایل کې په اوکې باندې کلیک کړو. په اوکې باندې کلیک کولو سره دلته کې ماته په موبایل کې دا اپشن راکوي. په دې باندې مې کلیک وکړو، د همدې اپلیکیشن نام به وګورئ، په دې اکسیسیبیلیټي کې دا به ورته آن کړئ. د دې ان کولو به اپشن باندې کلیک کولو سره په علاوه باندې کلیک وکړئ. دا ستاسو سیټینګ و، ستاسو په موبایل کې دا وشو. هغه وروسته دوستانو دلته کې چې کوم دی دوستانو، بیک بټن وهلو سره ګورئ دا بټن چې کوم دی، دا بټن زه اوس تاسو ته درښیم. د دې بټن بره کش کېدو سره به تاسو ته په دې طریقې سره اپلیکیشن راشي. د دې اپلیکیشن په ترو تاسو ګورئ، دلته کې تاسو ته هغه اپلیکیشن درکوي، کم اپلیکیشن دوستانو چې تاسو زیات ضرورت ورسره لرئ. خو د دې اپلیکیشن سیټینګ ته تلو وروسته یا په یو بل ځای کې لوټولو سره، صرف د دې بټن کش کولو سره به تاسو ته راځي هغه اپشنې به تاسو ته راځي چې کمې تاسو غواړئ آنې کړئ. په دې کې که تاسو غواړئ تاسو پکې نوی اپشن ایډ کړئ، نو دلته کې دوستانو تاسو ته د پلس نشان درکوي. په دې پلس نشان باندې چې کلیک وکړئ، تاسو نوی اپشن سیټینګ کې کم ځي اپشن انتخابول غواړئ، په دې اپشنو کې تاسو راوستا شئ. سرچ اپشن درکوي، په دې کې تاسو خپل خوښې اپشن چې کوم دی هغه په سرچ کوه هم شئ. د دې اپلیکیشن به زیات کارونه دي، یعنی به زیات دي دوستانو. د دې اپلیکیشن کارونه زه اوس تاسو ته درښیم دوستانو. د دې کړ کولو وروسته په دې طریقې سره هې طرف ته چې کله دا بټن کاش کړئ، نو دا به ورکېږي. زه اوس تاسو ته درښیم، لاندې کش کېدو سره بر هغه درته راځي، دا به داسې بره کش کوئ، را پیدا به شي، بیا چې بره کاش کړئ دا به ورکېږي. اوس دوستانو د دې اپلیکیشن بل کم ښایسته کار چې دی، کله چې تاسو په یوټیوب کې یو ویډیو پلی کړی وي، مثلا دا ویډیو مو پلی کړی دو، اوس غواړو السلام علیکم ورحمت الله، په دې باندې خو تاسو پوه شوئ چې دې ویډیو کې تاسو یو ورکوټی ځای چې په موبایل سکرین کې کم ځای چې تاسو ریکارډ کول غواړئ ریکارډ کولی شئ. دوستانو د دې اپلیکیشن ګورئ، دا ټایټل دی یا تاسو ډسکرپشن، دا ډسکرپشن دی. د همدې اپلیکیشن لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې ملویږي. کله چې په ټایټل باندې کلیک وکړئ، نو ډسکرپشن کې به د دې اپلیکیشن لینک وي. خو دوستانو که چېرته غواړئ تاسو په یوټیوب کې ډسکرپشن څخه لیکنه یا تاسو د یوټیوب ویډیو ټایټل لیکنه کاپي کړئ، نو د دې اپلیکیشن په ترو یې کولی شئ. ګورئ دا بټن دی، په دې بټن باندې دا دې طریقې سره به راوړئ. په دې طریقې سره وبخئ دوستانو، کله مو چې دا بټن راوړو، د پلس نشان په دې باندې مو ګوته ونیوه، زیډ شو، رنګ یې زیډ شو، چې پرېږدئ دا لیکنه کاپي شوه. اوس دا لیکنه چې کوم دو تاسو ټرانسلیټ کولی شئ، یعنې ترجمه یې کولی شئ، دا تاسو کاپي کولی شئ، شیر کولی شئ. همدا لیکنه تاسو په ګوګل کې د دې بټن څخه په ګوګل کې دوستانو سرچ کوه هم شئ. دوستانو
د دې اپلیکیشن په ترو تاسو کولی شئ چې سکرین شاټ هم والئ. موبایل کې کمې حصې څخه تاسو سکرین شاټ اخلئ. ګورئ دا دې طریقې سره مې راوړو. ګورئ تاسو بټن ښکاري په دې طریقې سره چې زیډ شي، د دې طریقې سره هغه ایریا هغه ځای سلیکټ کړئ. سلیکټ کولو وروسته مو چې کله بټن پرېښودو هغه سکرین شاټ واخیستل شو. دا سکرین شاټ موږ سیو کوای شو، سینډ کوای شو، کپي کوای، سرچ کوای هم شو. اوس د دې اپلیکیشن دوستانو ګورئ کله مو چې تاسو دې طرف ته کاش کړو څه کار خو نه کوي. خو دوستانو په دې باندې مو چې په زی باندې ګوته ونیوه، دلته کې تاسو ته ریسنټ چې تاسو کم اپلیکیشن ان کړي وي بیا مو بند کړي وي هغه ټول اپلیکیشن د دې څخه تاسو ان کوای شئ. یو دوهم تاسو د دې بټن پوزیشن ورچینج کوای شئ، یعنې دې ته دې نشان به تاسو ته ګورئ دا بټن چې راوړئ په دې ځای باندې پرېږدئ، نو د دې بټن په سکرین کې چې په کم ځای لګول غواړئ لګولی شئ. سیټینګ اپشن درکوي، پین اپشن درکوي، د دې بټن روکولو د راپیدا کولو اپشن درکوي، د پټولو روکودو اپشن هم درکوي په دې اپشن باندې چې پرېږدئ. همدارنګه تاسو ته په موبایل کې د کم ځای نه چې ریکارډینګ کول غواړئ د هغه ویډیو ریکارډینګ اپشن درکوي، همدارنګه نور اپشن یې درکوي تاسو ته به ښکاري. نو دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ. په د دې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو طریقه به زده کوو، د دې اپلیکیشن د سیټینګ طریقه به زده کوو چې په دې کې به موږ تاسو کم رقم سیټینګ کوو. د دې نه مخکې دوستانو ګورئ په ټایټل باندې کلیک وکړئ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو وروسته به دوستانو که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یې ټیکنو فسټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. ها دوستانو کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو لاندې به تاسو ته سټارټ اپشن درکړي، په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دا په دې طریقې سره دا تصویران چې دي بوویځئ، هغې وروسته بیا سټارټ اپشن درکوي، په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. په سټارټ باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ته اوپن اپشن درکوي، په اوپن باندې به کلیک وکړئ. په اوپن باندې کلیک کولو سره په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته بره تاسو ته دا اپشن درکوي، دا به ورته الاو کړئ. په دې باندې کلیک کولو وروسته به کله مو چې دا اپشن تاسو آن کړو دا به تاسو ته ښکاري بیک بټن به ووهئ. هغې وروسته بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. په اوکې باندې کلیک کولو سره په دې الاو اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. په اوکې باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې تاسو ته د ضرب نشان چې ښکاري په دې باندې کلیک وکړئ. لاندې به تاسو ته اکسپټ لیکلی وي یا بیا الاو لیکلی وي، په هغې باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې کم ځایو کې چې ضرب نشان دی هغه چې کوم دی په ورته الاو کړئ، اکسپټ به کوئ. دلته کې ستاسو د دې اپلیکیشن سیټینګ وشو. نور خو تاسو پوهه شوئ چې دا اپلیکیشن څنګه کار کوي. دوستانو ګورئ دلته کې تاسو ته نور اپشن درکوي، د دې بټن په کم ځای راوستل غواړئ. دا یو بټن چې دی د دې انتخاب تاسو کولی شئ چې کم مثلا رایټ یې راوستل غواړئ، دلته کې ګورئ دې سره رالو، لیفټ یې راوستل غواړئ، دې بټن چې کم د انتخاب کړای شئ هغې وروسته په اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې تاسو ته وایي چې دا اپلیکیشن دغه شان کار کوي. نو په دې باندې خو تاسو پوهه شوئ چې تاسو دا اپلیکیشن کمې طریقې سره استعمالولی شئ. ګورئ دوستانو په دې کې تاسو 100 کارونه کولی شئ. د دې کارونه هم ډېر زیات دي، ما تاسو ته پوره درو نه ښودل، خو د دې اپلیکیشن په ترو تاسو ډېر ښایسته کارونه کولی شئ. دا اپلیکیشن ډېر کم ام بي سیز ده. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي هیله در څخه کېږي زموږ ټیکنو فسټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ دوستانو په فیسبوک کې دا ویډیو ضرور در سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله قربان.